Bismillahirrahmanirrahim. Mulguru khara class the Java Advanced Videos ta او collection framework topic د موږ سره نن موږ تاسو په list iterator باندې خبر کوو. ملګرو راځو سلایډز ته او ګورو چې اصل کې list iterator د څه شی. لکه څنګه چې په زړه ویډیو کې موږ تاسو په iterator باندې کار وکړ او دا موږ سره یو کرسر دی. ملګرو موږ سره درې قسمه کرسر دی: enumeration iterator او list iterator دی. ملګرو په زړه ویډیو کې موږ تاسو په iterator باندې کار وکړ او دا ویډیو زموږ د list iterator دی. او که تاسو دلته وګورئ د هغې مبارک ما مکمل معلومات راټول کړي دلته مې تاسو ته لیکلي دي چې it is also an interface. موږ دا درې واړه چې کوم موږ سره cursors دي enumeration iterator او list iterator دا موږ سره درې واړه interfaces دي چې دې کې صرف enumeration چې دی هغه موږ سره په 1.0 version کې ریلیز شوی دی او همداسې iterator او list iterator چې دي هغه په 1.2 جاوا version کې موږ سره دا ریلیز شوی دی یا مارکیټ ته راغلی دي. ملګرو که تاسو دلته وګورئ چې but it reads data only from list classes دا وګورئ ډېر مهم پوینټ دی ملګرو. که زه راشم دلته کې په دې باندې کلک کړم که دا سلایډ تاسو نه وي اخیستي ملګرو ترلاسه کړي مو نه وي نو تاسو کولی شئ زموږ د فیسبوک ګروپ نه چې د کمپیوټر ساینس په نوم باندې دی نو ملګرو دا تاسو وګورئ زه به لاړ شم فیسبوک ته او هلته به تاسو دا ګروپ وښیم. د دغه ګروپ نه تاسو کولی شئ دغه سلایډس ډاونلوډ کړئ ځکه اکثره شاګردان موږ ته میسج کوي چې سلایډس موږ چیرته لاسته راوړی شو. دا ګورئ کمپیوټر ساینس پوهنځی دی دا تاسو سرچ کړئ او د دې نه تاسو دغه سلایډس ځان ته ډاونلوډ کړئ. زه به تاسو ته د ډاونلوډ طریقه هم وښیم دلته به راشئ تاسو مور او دلته به راشئ فایلز ته دا ګروپ باید جوین کړئ ملګرو که جوین نه کړئ نو بیا نشئ کولی چې دا ډاونلوډ کړئ. دلته ډېر زیات فایلز دي دلته به تاسو واخلئ beginner to advanced java په دې باندې به تاسو کلیک کړئ ملګرو او دې ځای کې سوري ناټ کلیک کوئ به نه په دې باندې دلته به تاسو څه کار وکړئ دې سایډ ته دا ګورئ beginner in advance to advance دلته به تاسو راشئ دلته به تاسو ډاونلوډ کوئ نو دا به تاسو سره ډاونلوډ شي. ملګرو که په دې سلایډس کې تاسو کنټرول واخلئ او په دغه لیست باندې کلیک کړئ دلته دا تاسو وګورئ ما ویل چې but it reads data only from list classes نو که زه دلته کنټرول واخلم په دې باندې کلیک نو دا ما دې سلایډ ته اتوماتیکلی راولي. دلته تاسو وګورئ ملګرو ما سره د کلیکشن فریم ورک ما سره لیست دی کیوز دی او همداسې سیټس دی نو دې مطلب دا دی چې دا کوم چې ما سره لیست رایټر دی هغه یوازې په یوازې کولی شي د دغه څلور کلاسونو نه تاسو ته ډیټا ریډ کړي. زړه ویډیو کې ما تاسو ته iterator ویلی او iterator نه مطلب دا دی چې هغې کې ما ویلو چې it can read from all collection framework classes هغه چې دی د ټولو کلاسونو یعنی universal iterator دی د دې ټولو کلاسونو نه تاسو ته ډیټا ریډ کولی شي خو list iterator چې دی هغه یوازې په یوازې د دغه list کلاسونو نه تاسو ته ډیټا ریډ کولی شي. ګور تاسو دلته راشئ وګورئ زه به بېرته دوباره لاړ شم هماغه سلایډ ته چې کوم ما سره دا دی نو دلته که تاسو وګورئ دا but it reads only from list classes. Say that this means it is not universal cursor as compared to iterator. دا تاسو list iterator د iterator سره کمپیر کړئ نو iterator چې دا یو universal cursor دی یعنی د هر یو کلاس نه تاسو ډیټا ریډ کولی شي خو list iterator چې دا صرف د list کلاس نه دا فرق دی د څه شي د iterator او د list iterator په منځ کې. یو بل فرق هم دلته ما لیکلی دی چې we can خیر دا خو د دغه میتھډ په واسطه باندې تاسو کولی شئ د دغه list iterator object جوړ کړئ او همدغسې method is okay there are 9 more methods په دې کې چې 9 methods دي په هغې کې چې ول 4 methods وو نو په دې کې تاسو وګورئ has next has previous همداسې previous next index دی previous index دی remove دی set او add دی په دې ټولو باندې زه تاسو ته پریکټیکل کار کوم ملګرو. همدغسې دلته تاسو ته ویل دا بل غټ فرق دی څنګه چې مخکې مې درته ویلی چې it is a bidirectional cursor. ملګرو که تاسو iterator وګورئ iterator چې هغه صرف فارورډ ډایرکشن و که چیرې مثلا ته ډیټا غواړې چې ریډ کړې نو ته 1 2 3 واپس 2 1 ته نشي راتلی خو که ته list iterator یوز کړې د collection framework classes دپاره یعنې د list classes دپاره ته کولی شې چې 1 2 3 پورې لاړې نو کولی شې بېرته دوباره ریورس شي 2 1 او همداسې لاندې دوباره راشي زړو ریکارډس ته تاسو کولی شئ دا اکسس کړئ او د هغې دپاره هلته میتھډ شته ملګرو صحیح دی. نو دا 9 میتھډس په list iterator کې د list iterator او د iterator په منځ کې فرق څه شی دی چې iterator دا iterator cursor دا یو universal cursor دی list iterator چې دا universal cursor نه دی دا یوازې د list کلاسونو نه به تاسو ته ډیټا ریډ کوي
iterator چې دی هغه فارورډ ډایرکشن دی لیفت iterator چې دا بای ډایرکشن دی په iterator کې چې تاسو سره څلور فنکشنز دي او په لیفت iterator کې چې تاسو سره نه فنکشنز دي او راځو په دې باندې پریکټیکل هم تاسو ته کار کوم نو موږ نیکسټ سلاید ته راځم په نیکسټ سلاید کې د دې ما یو اگزامپل اخیستی دی که تاسو دلته وګورئ ما سره یو لیست دی د هغې ما نارمل لیست iterator دی او همدغسې بیا ما سره جنریک لیست iterator دی د دې فارورډ دی د بیکورډ دی زه په دې باندې تاسو ته پریکټیکل هم کار کوم نو راځو دلته به څه کار وکړو دلته به زه راشم چېرته خپل اکلیپس ته او دلته ما iterator ټیسټ مې اخیستی زه به دا کلوز کړم سټوډنټ کلاس دی دا به هم کلوز کړم دې باندې به رایټ کلیک کړم او ورته چې ما ته یو نوی کلاس راکړه او د کلاس نوم دې وي چې لیست iterator test class صحیح دی که نه او دلته به زه ورته وایم چې public man دا هم واخله public function I mean دا کوم چې main function دی دا هم ماته واخله هغې نه پس به زه راشم simple زه به اول راشم یو normal I mean یو string list به واخلم زه به ورته وایم چې array list صحیح دی زه array list باندې array list به یوز کوم دلته به زه ورته وایم چې ما سره string ده د دې ډیټا او دلته به ورته وایم چې list is equal to new array list به زه واخلم او دا به هم زه string یو ټایپ string یعنی ما سره یو generic list ده زه ورته وایم چې list not add کومه د څه شی list not add کا ډېر نه زه به یو دوه درې څلور څه شی objects ور add کوم for example ما ور add computer او همداسې راغلم ما semicolon د دې مې copy واخیسته paste او یو به بل هم paste کوم دلته به زه ورته وایم چې for example mouse او همداسې به زه راشم ورته وایم چې keyboard او همداسې لاندې به راشم ورته وایم چې for example processor say یو انټری مې وکړله خلاص څلور انټری اوس زه غواړم چې د لیست iterator په واسطه باندې دغه لیست نه ډیټا ریډ کړم نو زه به راشم دلته به اول عنوان کښېږدم ورته وایم چې normal list iterator څه شی reading forward صحیح دی که نه forward reading forward یعنی 1 2 3 4 زمینه نو زه بلته راشم ورته وایم چې ماته list iterator راکړه صحیح دی list iterator test sorry list iterator به زه واخلم دا دی sorry دا خو ما سره د دغه کلاس نوم راځي نو تاسو کولی شئ ورته واخلئ چې list او بیا راشئ دا ګورئ list iterator او تاسو اوس به نارمل دی نو نارمل زه به ورته وایم چې iterator یا به زه ورته وایم چې iterator is equal to new not new sorry تاسو list dot list iterator واخلئ دا صحیح شو نو دا ما سره اوس جوړ شو تاسو کولی شئ چې فار ایگزامپل یوازې I کې دی یعنی iterator چې دا نوم دومره اوږد نه شي صحیح دی نو دغه iterator چې کوم ما سره نوم دی یعنی د object نوم دی I دی زه به دلته راشم ورته ووایم چې while دا ګورئ ملګرو while څه شی I dot has next کچېرې next ولري نو بیا ماته څه کار وکړه بیا به ته ماته څه کار وکړې دلته به راشې ورته ووایې چې ماته sys out کا دا ګورئ sys out او دلته به تاسو ورته ووایئ چې ماته I راکړه صحیح دی نو I ماته راکړه خو دلته اوس دغه I چې کوم دی ما سره ملګرو دا تاسو وګورئ ایرر دی اول به زه string واخلم او دلته ورته وایم چې s is equal to I dot next به تاسو واخلئ صحیح دی او هغې نه پس به تاسو دلته راشئ ورته ووایئ چې s نو چون دا ما سره یو نارمل iterator دی جنریک نه دی اوس مجبور یم چې دغه I dot next چې د ځای نه کومه ډیټا راځي هغه باید زه ټایپ کاست کړم string ته نو سمپل زه به ورته وایم چې ته ماته قوس واخله او دغه string واچوه نو دا به ماته وشي ټایپ کاست او اس ته به راشي او دغه اس ما دلته پریویو کړه هلته ما ورته یو میسج ایښی دی زه به ورته وایم چې iterator reading forward یا forward reading صحیح دی که نه ملګرو که زه دا رن کوم دا تاسو وګورئ رن مې کړه څونه ډیټا چې ده هغه به تاسو ته دلته راشي هغې نه پس زه به ورته وایم چې ته راغلی چېرته ته دا دې ریډ کړه بیا دې دا ریډ کړه بیا دې دا ریډ کړه بیا دې دا ریډ کړه صحیح دی اوس اخره یعنې کرسر دې ځای کې ولاړ دی چې کله ریډینګ کوي نو کرسر به دلته ولاړ وي زه اوس غواړم چې بیرته بیکورډ لاړ شي پروسیسر او همداسې کیبورډ همداسې ماوس او همداسې کمپیوټر ته لاړ شي نو بیا سمپل دی دلته بیا راشي ورته ووایي چې while صحیح دی I dot has previous صحیح دی که نه has previous نو که چېرې previous ډیټا وي نو بیا ته ماته څه کار وکړه بیا دوباره زه ورته وایم چې ته ماته کاپي او دلته پیسټ کړه دا ګورئ زه به دا پیسټ کړم ته ماته د ټایپ کاسټینګ کړه او بیا پرنټ کړه ملګرو که زه دا رن کوم دا تاسو وګورئ رن مې کړه نو دا ماته کار وکړي ها سوري دې ځای کې تا ورته ویلي چې کله پریویس ولري نو بیا string s
dot I dot next دا نو I dot next مزه I dot previous لاړ شي صحیح ده dot previous صحیح ده کنه previous دی لاړ شي او دا اوس ختم کا اوس رن کا نو دا به کار وکړي که تاسو ګورئ کمپیوټر ماوس کیبورډ پروسیسر تر دې پورې راورسېده هغې نه پس بیا دوباره څه کار کوي ملګرو بیا مې رن سکرین دا تر دې پورې چې کله راورسېده بیا به دوباره اوس پروسیسر کیبورډ ماوس او همداسې کمپیوټر یعنې بیرته بیکورډ ځي ملګرو دلته یو سوال خلق کېږي که چیرې مثلا یو کس فار ایگزامپل یو کس نه غواړي چې د هغه فارورډ ریډینګ وکړي زه به دلته کې یو څه ورته کښېنم زه به درته وایم چې backward reading ده کنه دلته کې backward reading هغه چې ده forward reading ده نو ملګرو یو کس دی هغه غواړي چې forward reading نه کوي هغه نه غواړي چې کمپیوټر ماوس کیبورډ پروسس تا ته ریډ کړي هغه غواړي چې ډایرکټ د دې ځای نه سټارټ وکړي او پاس لاړ شي نو بیا دا پاسبل نه دی صحیح ده ملګرو ځکه پاسبل نه دی چې ستا کرسر همیشه چې دلته دی ته به هغه اول لاست ته بوځې بیا به لاست نه دوباره راولې که احیانا زه راشم دلته دغه وایل لوپ ډیلیټ کړم صحیح ده یا یې کومنټ کړم او اوس زه غواړم ډایرکټ څه کار وکړم ډایرکټ د بیکورډ نه کار واخلم دا تاسو ګورئ نو دا بیکورډ دی فارورډ ما ختم کړ یعنې نیکسټ مې ختم کړ یوازې زه ډایرکټ که تاسو دا پروګرام رن کوم ملګرو نو ما سره چېرته ولاړ دی کرسر دلته ولاړ دی دې ځای نه چې پاس ځي نو پاس خو ما سره ډیټا نشته ده نو دا تاسو ګورئ ملګرو که زه دا رن کوم دا ماته څه شی رن کوي په سکرین باندې څه شی راولي په سکرین باندې بیخي ماته چې راځي نه ځکه ما سره ډیټا دې ځای کې امین کرسر دلته پروت دی او ډیټا دې نه لاندې پرته ده صحیح دې ځای کې پرته ده نو ته باید کرسر راولې نیکسټ دې ته راورسې بیا یې دوباره بیرته بوځې چې ته د بیکورډ ریډینګ وکړې نو که ته مثلا فارورډ ریډینګ نه کوې نو بیکورډ ریډینګ نشي کولی ملګرو اوس که چېرې مثلا یو کس دی هغه وایي چې نه صحیح دی زه نشم کولی خو بیا یې هم زه غواړم نو ته کولی شې چې دا ورته یو ځل ته آن کړې صحیح دی که نه دا آن کړه صرف څه شی وکړه ما ته ډسپلې مې راکوه نو ستا چې کوم کرسر دی هغه به د دې ځای نه شروع شي دې ځای نه به شروع شي دا بیا دا هغې نه پس به بیکورډ شروع شي دا بیا دا او همداسې صرف ما چې کله زه ورته وایم چې کله ته فارورډ ځې ته ما ته ریډینګ کوه خو ته په سکرین باندې صرف ما ته مه شو کوه ځکه یوزر یې نه غواړي او یوزر غواړي چې د دې ځای نه سټارټ شي خو چې کله ته بیکورډ ځې بیا یې دې ځای نه هم ریډینګ وکړه او هم ما ته شو کړه په سکرین اوس که زه دا رن کوم ملګرو نو دا به د یوزر ریکوایرمنټ به مو ورته پوره کړه چې پروسیسر کیبورډ ماوس او همداسې کمپیوټر صرف ما آوټپوټ کې نه دی راخیستی نور د هغې چې کوم کرسر چې خپل ریډینګ کوي هغه روان دی نو ملګرو دا ما سره څه شی د نن جنریک یا نارمل ریډینګ د لیسټ رایټیټر په واسطه باندې ملګرو که تاسو سلایډس ته راشئ نو سلایډس کې ما هلته بیا جنریک لیکلی دی نو فارورډ ریډینګ دی او همداسې بیکورډ ریډینګ دی سمپل تاسو کولی شئ که چېرې غواړئ چې دا جنریک وي نو دلته کې تاسو کوئ دا دوه قوس ور واچئ او دلته کې تاسو ورته وایئ چې دا ما سره سټرینګ ده نو دا به اوس جنریک شي چې کله دا جنریک شي نو بیا دلته تا ته څه شی ده پکار دلته تا ته دا ټایپ کاسټینګ نه ده پکار او دلته به هم زه دغه ټایپ کاسټینګ ختم کړم ولې ځکه دغه آی چې کوم ما سره لیسټ آیټریټر دی دا ما سره اوس جنریکس دی دا به اوس تا ته ټایپ کاسټینګ نه دی پکار نو دا به اوس کار وکړي مګر مشکل به نه دا که زه رن کړم نو سیم ایز نارمل دا اوس کار کوي صرف د ټایپ کاسټینګ سره نشته دی راځم لاندې بل سلاید ته ځم او بل سلاید ګورم چې ما سره څه شی دی د یو بل سټوډنټ لیست نه ما ډیټا ور اچولې که مې خیال شوي مګرو دا هم ما په زړه ویډیو کې تاسو ته کار کړی ده که تاسو غواړئ چې دا چې کوم نارمل ډیټا دی یعنې سټرینګ یا انټیجر یا فلټ د دې په واسطه باندې زه غواړم چې د سټوډنټ کلاس چې کوم ما سره دا کلاس ده د دې آبجکټ ور پاس کړم او د هغې آبجکټ باندې زه مینیپولیشن یا اپریشنز اجرا کړم تاسو کولی شئ دا کار هم وکړئ نو دا ما په زړه ویډیو کې تاسو ته کړی دی او که تاسو غواړئ زه کولی شم چې دلته راشم او ورته وایم چې دغه لیست چې کوم دی دا به زه ډیلیټ کړم ما لیست جوړ کړی خو دغه لیست ته زه غواړم د دغه سټوډنټ ډیټا ور واچوم نو بیا به تاسو دلته کې سټرینګ نه سټوډنټ به تاسو واخلئ صحیح دی ملګرو نو سټوډنټ صحیح دی او دلته به هم تاسو سټوډنټ واخلئ صحیح دی نو دا اوس سټوډنټ ډیټا به صرف دغه لیست قبولوي او دې ته تاسو کولی شئ چې ډیټا ور واچوئ نو لیست ډاټ اډ وکړئ او دلته به تاسو ورته وایئ چې نیو سټوډنټ صحیح دی او قوسواس دلته به زه ورته وایم چې 1 کاما احمد کاما کابو نو دا درې ډیټا ما ور واچول مګرو او هغې نه پس راځم یو آیټریټر اخلم تاسو کولی شئ ورته وایئ چې لیسټ آیټریټر ماته راکړه آیټریټر لیسټ آیټریټر او زه ورته وایم چې دا هم ما سره جنریک دی سټوډنټ او که چیرې مثلا دا تاسو نن جنریک واخلئ نو بیا به وروسته تاسو دا ورته ټایپ کاسټ کوئ ما په زړه ویډیو کې جنریک اخیستی و نو په دې ویډیو کې به زه نن جنریک واخلم او زه به ورته وایم چې آیټریټر اور آی به زه واخلم از ایکوال ټو لیسټ ډاټ لیسټ آیټریټر مې واخیسته هغې نه پس به زه راشم دلته به ورته وایم چې وایل
sorry دلته به څه وکړم چې while housewas I dot has next که چیرې next پکې نو بیا ته ماته څه کار وکړه بیا ته ماته student واخله نو زه به دلته راشم څه ورته وایم چې student object راته واخله is equal to ماته څه کار وکړه د student object type casting I dot څه شی has next not next یوازې next به تاسو واخلئ دا وشو ملګرو د ځینې ډیټا راواخیستله هغه به object ته convert شي خو student conversion به وي څه دی ملګرو هغې نه پس تاسو راشئ دلته به ورته وایئ چې ته ماته څه کار وکړه که تاسو غواړئ چې مثلا که دلته زه وګورم ملګرو ما سره څو فنکشنې دي دلته په iTrator کې has next باندې مې کار وکړ next باندې مې هم کار وکړ has previous او همداسې previous باندې ما کار وکړ ملګرو همداسې ما سره next index دی next previous index دی هماغه index به تاته شو کوي او اخیر نه پس ما سره remove دی او set دی ډیټا ده زه به راشم remove باندې کار وکړم set ډیټا او همداسې add ډیټا اسانه دی دلته کار کوم دلته زه ورته وایم f که چیرې دا ګورئ اول به زه څه کار وکړم ملګرو اول به زه راشم ورته وایم چې ته ماته دا ټول شو کړه sys out دلته به زه ورته وایم چې ماته ID راکړه صحیح ده که نه پلس زه به سمپل کار وکړم صحیح دی ډېر کوډ کار نه کوم او هغې نه پسې ماته name راکړه صحیح دی plus sorry no دلته به زه ورته وایم چې object dot name راکړه دغلته هم دغه ID چې دی obj dot ID ده ما سره همدغسې زه به ورته وایم چې پلس که ماته دلته څه شی دی obj dot address راکړه نو دا ما سره address شو دا ما سره name شو ښه object dot name دی ما سره نو name id object dot name object dot address object dot id داسې به واخلئ تاسو dot id underscore باید ورسره راشي نو دا راغی که زه دا رن کوم نو ټوله ډیټا به ماته په سکرین باندې پرنټ شي دا ګورئ وان احمد کابل بلخ او همداسې ظریف دی اخره کې پروان دلته کې ما لیکلی که تاسو غواړئ چې نه زه پرنټینګ نه غواړم دې زه ریمووینګ غواړم نو اف که چیرې څه شی وشو که چیرې تاسو وکړئ چې object dot id is equal to 3 شوله نو بیا ماته څه کار وکړه بیا ماته I dot remove کا صحیح ده که نه نو دې نه به دغه چې کومه 3 نمبر ID هغه به ریموو شي او که زه دا اوس رن کوم دا تاسو ګورئ په سکرین باندې ما دا چې راځي نه ځکه ما دا آف کړی ده نو زه به راشم دلته به څه کار وکړم د ځای نه به دا زه به فی الحال دا شو کړم او دا ګورئ زه به که دا شو کړم ملګرو نو دلته به ماته درې واړه راکړي خو دلته هماغه زوړ کې ستا په زړه ویډیو کې مې ورته ویلې چې دا به ریموو وي د ریمووینګ دپاره اوس ملګرو دلته ضرور نه دی چې تاسو یو بل iTrator جوړ کړئ ځکه د list iTrator او د iTrator په منځ کې فرق دا دی چې list iTrator تاسو ته بیکورډ هم تللی شي نو اوس ضرور نه دی چې تاسو بل iTrator جوړ کړئ او هغې کې وایل لوپ وچړئ لکه زړه ویډیو غوندې نو تاسو کولی شئ دلته څه کار وکړئ د نه بل وایل لوپ چلاوئ خو بل iTrator مه جوړوئ او په دې وایل لوپ کې تاسو بیکورډ لاړ شئ وایل او زه به راشم دلته به څه ورته وایم دا وګورئ دلته به زه ورته وایم چې while al dot has previous صحیح ده که نه previous نو ته ماته څه کار وکړه ته ماته واخله student obj is equal to I dot has previous که چیرې has previous وي نو بیا ته ماته څه کار وکړه د دې ټایپ کاسټینګ وکړه ځکه دا I چې کوم دی ما سره یو نن جنریټ دی نو زه به دلته راشم ورته وایم چې student او هغې نه پس اوس ماته څه کار وکړه but has previous نه کنه previous دی صحیح دی dot previous not has previous دلته کې به دا ختم کړم او اوس دلته ماته څه وکړه sys out که ده صحیح دی او زه به ورته وایم چې همدغه کاپي کړه راته ضرور نه دی دوباره یې لیکم نه دا مې کاپي کړه دلته ما پیسټ کړه دا مې پیسټ کړه او دلته به زه راشم یو میسج به هم کښېنم sys out او ورته وایم چې after removing صحیح دی ډاټ اوس که زه دا رن کوم ملګرو دا به زه رن کړم تاسو وګورئ څومره ښایسته علي احمد علي او ظریف بیا هغې نه پس after removing علي او احمد ما سره پاتې شو ځکه دا بیکورډ دی 2 1 نو دا بیا لاندې نه پاس راغلی after removing ځکه دا ما سره څه شی دی previous دی ملګرو د previous چې کوم بیکورډ ریډینګ دی د هغې په وجه باندې دا بیا ما سره 2 1 راغی صحیح دی ملګرو که زه دې ته راشم څه کار وکړم داسې نه زه به څه کار وکړم کاپي به کړم او دلته به پیسټ کړم نو دا زه 4 کړم دا به تاسو ته لا نور هم ښه معلوم شي
for example ما ABC مې واخیسته او دا مې هم واخیسته ننګرهار صحیح ده که زه دا رن کوم دا تاسو وګورئ ملګرو دا به تاسو ته اوس کلیر شي نو 1 2 3 4 after removing 4 2 1 ځکه تاسو چې 3 ریموف کړی دی نو 4 2 1 3 تاسو ریموف کړ دا ملګرو موږ سره تر دې حده پورې همداسې که زه راشم دې ځای کې وګورم ما سره بل دی set او add دی نو د add په واسطه باندې تاسو کولی شئ یو نوی element تاسو add کړئ دغه list ته نو تاسو څه رقم چې ما تاسو ته ویل دا add نو تاسو یو method ته که زه دلته وګورم نو دا ما سره چې دی add object دا اصل کې ما سره adding نه مطلب دا دلته ګوره تاسو ته لیکلی چې ما ته java.lang.object abstract adding د دې په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې یو بل لیست مکمل واخلئ څه شی وکړئ ملګرو دغه لیست ته یعنې دغه iterator صحیح ده که نه دغه iterator په واسطه باندې نو بل د ما سره add او set ده نو د set په واسطه باندې تاسو replacing کولی شئ ملګرو د add په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې یو نوی ډیټا ور add کړئ صحیح ده مثلا زه راځم دلته غواړم څه کار وکړم زه ورته وایم چې removing ما ته فی الحال مه کوه دا به زه ډیلیټ کړمه removing مه کوه دا به هم زه ختم کړم دا صرف ما ته شوینګ کوي یعنې زه غواړم صرف دغه ډیټا پرنټ کړمه که زه راشم وګورم دا تاسو وګورئ ملګرو ما ته ډیټا به پرنټ راکړي دلته دې ځینې ما ته پرنټ ډیټا راکړله کم اون دا به زه همدلته کښېنم نو دغه ډیټا یې ما ته راکړله زه غواړم چې د دغه آی یعنې د iterator په ترو باندې څه کار وکړم دغې ته یو نوی ډیټا ور اډ کړمه نو تاسو داسې کولی شئ چې راشئ ورته ووایه چې دلته ما ته څه وکړه آی ډاټ اډ که ما ته څه شی object صحیح ده که نه نو دلته کې به تاسو څه به ورته ووایه دلته تاسو کولی شئ چې new student که ما ته صحیح ده new student او دلته ما واخیسته ورته مې ویلې چې for example ما 10 ور اډ کړه صحیح ده اول به زه دا 10 واخلم بیا نیم دی هغه به زه احمد واخلم صحیح ده احمد خو شته already زه به مریم واخلم صحیح ده او دلته به زه راشم ورته ووایم چې اډرس چې دی for example ما واخیسته لغمان صحیح ده دا مې واخیسته نو دا تاسو وګورئ ملګرو دلته دا اډ چې دی دا لیست اډ چې ده په لیست کې ډایرکټ تاسو انټري کوئ خو آی ډاټ اډ یعنې د iterator په واسطه باندې هم تاسو کولی شئ لیست ته ډیټا انټري وکړئ که زه دا رن کوم دا تاسو وګورئ ملګرو ما ته به څه شی راکوي 1 2 3 4 دا زه رن کوم ملګرو دا تاسو وګورئ دلته ما سره دغه مریم ډیټا تر اوسه پورې په سکرین باندې نه راځي ځکه دغه ډیټا دغه iterator ته چې ما اچول د دوه ریزنز دي ملګرو اول دا چې دغه لیست iterator که تاسو وګورئ دا ما سره یو نن جنریک iterator دی صحیح دی خو دې ته ډیټا چې کومه ده ما ور پاس کړې هغه ما یو سپیسیفیک ډیټا ور پاس کړې ده کلیر ده یو دویم دا چې کله هم ته یو نوی ډیټا دغه iterator ته ور واچوې دلته تا فارورډ د هغې ډیټا ریډینګ وکړ اوس نو هغه ډیټا دې ته اچول شوې ده خو هغه تا ته شو کېږي نه نو زه به راشم دلته به څه کار وکړم دلته به زه یو بیکورډ واخلم او وبه ګورم چې دغه ډیټا په دغه لیست کې د iterator په واسطه باندې ما ور اچولې ده که نه دلته کې اډینګ ما انتخاب کړی د لیست په ترو باندې خو زه د iterator په واسطه باندې ته ما ډیټا ور اچولې نو زه به راشم دلته به یو وایل لوپ وچلوم او دغه وایل لوپ ته به ووایم چې کله تا دې ځای نه راغلی ډیټا دې ور انټري وکړله صحیح دی او همیشه دپاره ملګرو باید ذهن کې یاد وساتئ چې کله هم تاسو د iterator په واسطه باندې ډیټا یو لیست ته ور اچوئ هغه په فرست پوزیشن باندې راځي صحیح دی که نه نو زه به دلته لیست ته وګورم چې when you add data to a list by iterator by list iterator say the gonna it usually added it is usually added say the gonna it is usually added on the top or on first location دا یو نوٹ مې ته ولیکم نو دا به دا څه کار وکړي ملګرو په فرست لوکیشن باندې ته ډیټا واچوي هغې نه پس به بیا دا څه کار وکړي هغې نه پس به دا راشي ریډینګ به تاته وکړي نو زه راځم بیکورډ ته او دلته به زه ورته وایم چې when I dot has previous صحیح ده که نه نو بېرته به لاړ شي بره او هغه ما ته معلومات وکړي چې دغه ډیټا په دغه مریم ډیټا په دغه لیست کې راغلی ده که نه ده دلته به زه ورته وایم چې
ما د څه کار وکړه stu student obj is equal to ما د څه کار وکړه I dot previous د لاړ شه څه دی او دې ځکه ما ته د دې student typecasting هم وکړه دا وشو او هغې نه پس به زه دا کاپي راواخلم او دلته به پیسټ کړم لاندې دلته ما پیسټ کړه او دلته به زه څه کار کوم sys out صرف د دې لپاره به دا زه واخلم چې ماته معلوم شي چې دا بیکورډ ده که زه دا رن کړم دا تاسو وګورئ ملګرو اوس به ماته څه راځي په سکرین باندې دا تاسو وګورئ څومره ښایسته چې 1 2 3 او همدغسې 4 بیا تاسو وګورئ ملګرو 4 3 2 1 او بیا مریم 10 یعنې دغه ډیټا دغه لیست ته اتوماتیکلي ور اډ شوې ده څه له کومه ډیټا دا چې کوم د iterator ډاټ اډ په واسطه باندې ما ډیټا ور او دا ما سره په کوم ځای کې راغلی ده د لیست په اولني لوکیشن باندې ځکه 4 3 یعنې لاندې نه پاس روانې 4 3 2 1 بیا په پاس کې ما سره چې ده په یعنې په ټاپ کې یا اولین لوکیشن کې د لیست چې ده هغه ما سره بیا څه پروت دی ما سره پروت دی 10 صحیح ده ملګرو همدغسې که چیرې احیانا تاسو غواړئ چې دا هم نور هم پروف کړه تاسو کولی شئ راشئ دلته ورته وایئ چې ما د څه کار وکړه یو بل آیټریټر جوړ کړه او هغه آیټریټر په واسطه باندې ته چک کړه چې آیا رښتیا هم دغه مریم ډیټا په فرست لوکیشن پرته ده که نه ده پرته ته سمپل کولی شې چې راشئ ورته ووایې چې ما ته یو بل آیټریټر جوړ کړئ څه دی او یا هغه تاسو ته پرېږدم ملګرو بل آیټریټر تاسو جوړ کړئ او په خپله دا چک کړئ چې دغه مریم ډیټا په اولني لوکیشن پرته ده که نه ده پرته ملګرو بل آخري میتود چې دلته ده هغه د ما سره د سیټ په نوم باندې د سیټ په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې یو ډیټا ریپلیس کړئ صحیح دی د اډ په واسطه باندې تاسو کولی شئ نوې ډیټا ور اډ کړئ په فرست لوکیشن او د سیټ په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې څه کار وکړئ ډیټا ریپلیس کړئ صحیح دی نو زه به راشم دلته به سمپل ورته ووایم ته ماته اډینګ مه کوه دا به زه ډیلیټ کړم زه اډینګ نه غواړم او همداسې د دې په واسطه باندې ما ریډینګ وکړه او اوس به زه دا رن کړم او دلته به زه ورته وایم د تاسو وګورئ ملګرو زه ورته وایم که چیرې د چا نوم ظریف کېږي نو بیا ته ماته ریپلیس کړه یو بل نوم باندې نو زه به راشم دلته ورته وایم چې کله تا دا فایندینګ وکړه تا چې کله ټایپ کاسټینګ وکړه هغې نه پس بیا ته ماته څه وکړه اف که چیرې څه شی وشو که چیرې obj dot name صحیح ده که نه name is dot equals صحیح ده که نه dot avj dot name dot equals to what او دلته به زه ورته وایم چې ظریف صحیح ده که نه zarif نو بیا ته څه کار وکړه دلته کې بیا ما ته I dot set ما ته صحیح دی نو I dot set دلته به زه ورته وایم چې څه کار وکړه new stu student واخله new student student صحیح ده که نه قوسواس او دلته به زه ورته وایم چې ته هلته بیا ماته کې د ډبل وان زه به ډبل وان ورکړم د هغې آی ډي ډبل وان وي هغه به زه چینج کړم فار ایگزامپل ظهیر ته صحیح ده که نه ظهیر او همداسې زه به د هغې اډرس واخلم چینج به یې کړم فار ایگزامپل پروان دی زه به دا چینج کړم پنجشیر صحیح ده همداسې یو بل څه شته یو بل نوم ته ما یا یو بل ریکارډ ته ما چینج کړم اوس که زه دا رن کوم دا تاسو وګورئ ملګرو نو ظریف پروان خو راغی ځکه دا خو ما سره ریډینګ وشو اوس که زه بیکورډ راشم او چک کړم نو زه به راشم دلته څه به ورته وایم هماغه while I dot has previous صحیح ده که نه نو بیا ما څه کار وکړه دا به زه کاپي کړم دا کاپي دوباره زه خپله لیکم چې student صحیح ده student dent obj is equal to دا څه وکړه student I dot previous لاړ شه او بیا هغې نه پس بیا راشه ما ته څه کار وکړه هغې نه پس بیا راشه ما ته دا صرف شوی کاپي او هلته به زه پیسټ اوس زه ګورم چې دا ظریف چې دی دا چینج شوی دی که نه نرن نو تاسو وګورئ ملګرو 1 2 3 4 صحیح دی احمد علي ظریف ABC بیا ABC ظهیر علي احمد نو دغلته چې کوم 3 دی ما سره ریکارډ هغه چینج شوی دی ظریف را چینج شوی دی ظهیر ته نو دا ما سره ملګرو د سیټ چې دی په واسطه باندې تاسو کولی شئ فقط او فقط ریپلیس یې وکړئ دغه آیټریټر په واسطه باندې نو ملګرو راځو سلایډس ته او ګورو چې ما سره تقریبا 9 فنکشنز دی په لیست آیټریټر کې او په دې ټولو باندې ما تاسو ته کار وکړ او نیکسټ انډیکس او پریویس انډیکس د دې په واسطه باندې تاسو ته انډیکس راخیستل کېږي صحیح دی که چیرې مثلا تاسو غواړئ چې پرنټ کړئ دلته سپوز چې کله دا پریویس
پرنټ کوي نو ته کولی شې دلته ورته وایې چې ته ما ته دې سره سره بیا څه وکړه پلس واخله نو ته دلته راشې ورته وایه چې next index is equal to صحیح ده که نه previous index ځکه دا the previous کې که نه has previous نو زه به ورته وایم چې دلته ما ته previous index پرنټ کړه دومره په کارېږي نه خو خیر زیاتره object به وي بیا تاسو ته previous come on previous صحیح ده index plus دلته به زه ورته وایم چې ته ما ته څه وکړه I dot previous index ما ته پرنټ کړه صحیح ده دا ګورئ دا به تاته یو انډیکس درکوي دا که دا تاسو ګورئ دا رن کوم دا تاسو ګورئ دې ځای نه شروع کېږي نو previous index 2 دی بیا previous index 1 دی بیا previous index 0 او همدغسې بیا minus 1 یعنې پاس به روان وي 2 1 0 او همدغسې minus 1 کله چې راشم احیانا دا دې ځای نه کټ کړمه صحیح دی کنټرول ایکس یا یې ډیلیټ کړمه صحیح دی او راشم دلته ورته وایم چې ته ماته next indexes راکړه پلس زه به ورته وایم چې next index راکړه is equal to همدلته زه ورته وایم چې I dot next index راکړه اولنی index به تاسو سره ځي دویم به 1 شي 2 3 او همداسې مخکې به ځي تاسو وګورئ ملګرو نو اولنی index دی 0 بیا 0 نه پس 1 دی 2 3 4 دا تاسو وګورئ ملګرو نو تاسو سره څلور ډیټا ده دا څلور ډیټا تاسو ته په سکرین باندې پرنټ کړله دې مطلب دا دی چې دې مطلب دا نه دی ملګرو چې د احمد انډیکس 1 دی صحیح دی دغه 1 چې دی دا دغه علي انډیکس دی دا 2 چې دی دا دغه ظریف انډیکس دی او 3 چې دی د 4 انډیکس دی اوس 4 چې دا ما سره د نیکسټ I mean د کچېرې په دغه لیست کې تاسو یو نوی ډیټا انټري کوئ نو دا به د هغې انډیکس وي ځکه تاسو دلته ورته نیکسټ ویلی دی صحیح دی ملګرو نو دا ما سره څه شی 9 فنکشنز د list iterator که بیا هم تاسو ته څه مشکل وي نو تاسو کولی شئ د دغه ویډیو په کمنټ کې موږ سره خپل نظر شیر کړه خپل مشکلات شیر کړه نو انشاءالله موږ به خپل کوشش کوو چې هغه تاسو ته کلیر کړو نو ملګرو دا موږ سره د list iterator enumeration درې قسمه کرسرز موږ سره نو خپل خیال ساتئ ویډیوز خپل ملګرو سره شیر کړئ زنده باد افغانستان تل دې وي افغانستان